التالب عالم بونا دم والتمات الأولى أهل الأولى بيات الأولى تتالان الأولى تلول الأولى ولي الأولى اليوتي الأولى تتم يوتي توتا ويتم تتمتي باتمان لويتم تتمتي باتولا چینی راوړو غوړي راوړو کوړه راوړو کم یو شی راوړو نن سبا د صابون اچکه کم حد ته رسېدلې ده هر یو شی ګران شوی یوازې د بیل خبره نه ده که وړه دي وړه په 250 روپۍ تر وړه دا ما په زندګۍ کې چېرته کې دړۍ وړه نه دي وړې نن زه کیلو دړۍ او 2 کیلو نیمې دړۍ وړو ته ناست یم چې راشم هغه وکړو اوس ما کور ته مې دړۍ وړه وړي دي ما ته نن چیني یاد کړي دي ما په هغې واره نه راځي چې زه راشم او ځان له هغه 2 کیلو چیني ویسم چې کور ته یې ویسم چې بچو له پکې چای وکړو درځي زه دا حیران یم دا سوچ کوم چې په دې ملک باندې نه څه زلزله راغلې نه څه سیلاب راغلی دی ولې روپه وروسته روان دي څه وجه کېدی ځوانانو زړې مارو موږ پسې بیرونه 100,000 15,000 1,000 اخر زموږ د کوم ځای جمع بې غیرته مشرمن ولې موږ ایماندار مشر به جوړو انشاءالله بالکل د بې غیرته ملګري نه یو موږ مطلب هر ټیم کفن په سر باندې ولاړو که زموږ د مطالبې حل نه شولې موږ بیا هم راوځو بیا به هم زموږ چینل دې سره ضرور سبسکرایب کړئ راځئ چې اوس واورو پروګرام ستاسو اواز د خپل کوربه شهزاد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو د پروګرام ستاسو اواز سره زه ستاسو قربا شهزاد خان قدرمنو کتونکو تاسو دا مناظرین لایو زما شاته دا محل زه ولاړ یم د شیرګل په بازار کې څنګه چې تاسو پته را د ګرانۍ خو د ډیر وخت نه یو لهر را روان دی چونګې نن دا خلک راوته شیرګل بازار کې د روډ بالکل بند دی جام دی د اور بیلینګ کم بیلونه چې ډیر زیات سیوا راغلي دي دا خلک اخر تنګ شو راووتو ګور خو زما اجي صاحب ولاړ دی اجي صاحب څه ویل غواړي دا خلک څه دغه کې راوته دي زه خو د خپل ګورنمنت ته دا وایم چې دا شیخ ډیر د مخکې نه را روان دی جی جی مونږه دومره نو تنګ شوي لکه په دې 2-3 میاشتو کې چې دې ګورنمنت مونږه څومره تنګ کړو څومره ذلیله کړو یوازې د بیلینګ خبره نه ده دا د وړو خبره ده دا د بجلۍ خبره ده دا د ګیس خبره ده دا مطلب د وړو چینو خبره ده بل د یو مزدور مزدوري 600 ده او هغه پسې 1,000 روپۍ بیل لاغلی دی به د کم ځای نه ورکوي دی به لازم خودکشي کوي دی به لازم غلا کوي زه د خپل ګورنمنت ته دا اپیل کوم چې د خدای دپاره چې تاسو ویسیګانو ته پراته یې تاسو پسې خو نه بیلینګ شته نه ده پسې خرچې شته نه ده پسې بل څه شته خو د عوام هم تباه او برباد کړل ځکه چې د عوام لګیا دي په خودکشۍ کې څوک خپل بچي وژني تاسو ځای په ځای نه په دې میډیا باندې راځي چا 4 بچي وژلي چا 15 وژلي اخره کې پکې ځان تم خودکشي کړي نو مطلب زه د خپل ګورنمنت ته دا اپیل کوم یاره مونږه خو دومره ګناهګار نه یو دا تاسو چې څومره مونږه ګناهګار ګرځوئ مونږ دغه ځای ته ولېږلې نو دې مقصد دا شو تاسو په مونږ باندې د IMF قرضې او د نورو ملکونو قرضې هغه راباندې ملئ د دې مطلب دا شو زموږ د پاکستان آزاد نه دی موږ اوس هم غلامان یو او د غلامۍ ژوند تېرو خو مونږ نور د غلامۍ ژوند تېرول نه غواړو زمونږ د عوامو دا درخواست دی چې نوره غلامي مونږ نشو برداشت کولی ځکه چې ډېره غلامي مونږ تېره کړه ده دې نه پس زمونږ بچي چې کم دي هغه غر کېدو ته روان دي نو مونږ خپل بچي غر کېدو ته نه ورکوو زمونږ ګورنمنټ ته دا اپیل دی چې مطلب زمونږ دا کمې مطالبې دي دا د حل کې او که چېرې دا حل نه کړلې نو مونږ یو وزیر اعظم نه منو مونږ یو صدر نه منو مونږ د هېڅ چا فیصله نه منو مونږ به خپله فیصله په خپله باندې کوو تاسو دا خوښه ده که نه دا فیصله به مونږ په خپله باندې کوو مونږ ګورنمنټ ته بالکل بیا هم دا اپیل کوو چې یو بار بیا مطلب زمونږ دا دغه واورې دا یوازې زمونږ په شیرګل کې نه ده دا په عام پاکستان کې خلک راټول شوي دي او دومره تنګ شوي دي چې دوی سر په کفن باندې ګرځي منګه داسې وزیر اعظم داسې حکمرانان نور نه منو نه غواړو اصل دا راته وایي کم چې یو سوال درنه کوم کم چې د ګرانۍ د خلاف مطلب د هغې ختمولو دعویدار راغلی و هغه خو زه هم ګنې ټوټلي ناکامه شو زما مطابقه دا راته ووایي چې اوس لکه مخکې څه د خلکو دا درد زه دا حیران یم دا سوچ کوم چې په دې ملک باندې نه څه زلزله راغلی نه څه سیلاب راغلی دی ولې روپه وروسته روان دي څه وجه کېدی دا خو وجه دا کېدی په موږ باندې ظالمانان حکمران راځي که چېرې ظالم حکمران په موږ باندې ختم شي نو انشاءالله زموږ ملک کې هر څه پیداوار شته دکې تیل شته دکې ګیس شته دکې غوړي خپل دي دکې چینی خپل دي موږ ته د بار ملک نه د چینو ضرورت شته نه د غوړو ضرورت شته نه د اوبو ضرورت شته نه مطلب د تیلو ضرورت شته خو موږ د خپلو ظالمانانو حکمرانانو ته وایو چې د خدای دپاره مطلب زموږ د عمل خو یو جنت دی ته ورشه نور
نورو ملکونو کې عربو کې وګوره شګره یو تیل میلاویږي زمونږ په ملک کې مطلب هر قسم شی میلاویږي هر قسم معدنیات دلته شته دی او دا د دې ظالمانو د لاسه دا ظالمان لګیاري بار ملکونو ته فنډینګ کوي او مطلب موږ دلته تباه کوي زمونږ بچي تباه او برباد کړل نو موږ دیو ته سوال کوو چې بس ته زمونږ د بچي خپل بچي وګڼئ او آینده دپاره داسې زه چې څومره وګورم زمونږ دا خلک به تر څو پورې استعمالېږي که مونږ وګورو نو صرف زنده‌آباد مردآباد کې که د وړو دغه راشي قات راشي په قطارونو کې خلک ولاړې الیکشن ته بیا تقریبا دومره وخت نه دی پاتې چې بیا مطلب دا خلک راوځي صرف زنده‌آباد مردآباد چې هغه ایوانونو ته خلک ورسوي بس بیا ښه بارام ناست دي یاره جي زه خو دا وایم چې دا دې نه پس په دا ډېر بېغیرته عوامي زمونږ چې دا راپاشي او زنده‌آباد مردآباد ووایي که زمونږ یو سړي تپوس ونه کړو نن په دې ځای کې ته ماته یو وښیه وټونو ته ولاړو ورونه ډبۍ د ستاسو مطلب ایم پی ایم او ایم این ایم تاسو ماته یو ایم پی ایم این وښیئ زه وایم چې ټول د غریبې طبقې خلک راغلي او دلته ولاړ دی او هغه مزدورکار خلک ولاړ دی چې هغوی دا شی نشي برداشت کولی تنګ شوي دي راغلي دي ولاړ دي او دلته کې مطلب دا خپلې خبرې کوي یو ایم پی ای دلته نشته دی زه یې نینم نه یو ایم این ای شته دی نو دې عوامو ته زه دا اپیل کوم چې دې نه پس کم ایم این ایم پی ای درلې په خښتو یوښې په ډانګو یوښئ بلکل یې پرې نه دی خپله غریبي راټوله کوي او خپل غریبانان یو موټی شي هېچا له موږ ووټ نه ورکوو نه وزیر اعظم منو نه مطلب صدر منو او نه مطلب داسې یو غداره بې غیرته مشر منو خپل موږ ایماندار مشر به جوړو انشاءالله بلکل د بې غیرته ملګري نه یو موږ مطلب هر ټیم کفن په سر باندې ولاړو که زموږ دا مطالبې حل نه شولې موږ بیا هم راوځو بیا به هم راوځو څه به ویل غواړي حکومت نه څه مطالبه ده نو بس دا مطالبه دې کوو چې موږ وایو چې زمونږ خرچې دونه نه دي موږ غریبانان یو دیاړي مار یو موږ په پټو کې دیاړی وکړو دلته زمونږ دغه بیل ته دونه وس نه کېږي چې موږ دغه بیل داخل کړو دا بیل زمونږ سره ډېر زیاتی دی دا زمونږ یوازې د بیل خبره نه ده که وړه دي وړه په 2800 روپۍ تر وړه دا ما په زندګۍ کې چېرته کې دړۍ وړه نه دي وړي نن زه کیلو دړۍ او 2 کیلو نیمې دړۍ وړو ته ناست یم چې راشم هغه وکړو اوس ما کور ته مې دړۍ وړه وړي دي ما ته نن چیني یاد کړي دي ما په هغې واره نه راځي چې زه راشم او ځان له هغه 2 کیلو چیني ویسم چې کور ته یې ویسم چې بچو له پکې چای وکړو نو چې د هغې د یو سړي وس نه کېږي او راشي او دلته حکومت را سره دا زیاتی دا ظلم شروع کړی نو موږ به څه د هغې ته جوړ شو صحیح ډېره زیاته مننه قدرمن شاه امیر صاحب څه به ویل غواړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زمونږ دا مطالبات چې موږ ټول غریبانان دیاړي مار یو موږ پسې بیلونه 20,000 15,000 13,000 اخر دا موږ د کوم ځای جمع کړو تاسو زه څونه بیل راغلی موږ بس تقریبا 20,000 روپۍ بیل راغلی 20,000 روپۍ صحیح موږ دیاړي مار یو او کار روزګار هم نشته داسې ګرځو او اخر موږ دې سره موږ څه کوو وړه ګران دي چینی ګران دي هر شی ګران دي ګیس ته وګورئ بجلی ته وګورئ نور ته وګورئ ډاکټر ته وګورئ نور داسې مسلې دي خیال دې د دې سره موږ څه کوو اخر موږ بس کومه لار باندې موږ ځو حکومت ته څه مطالبه حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې موږ سره دې هیلپ وکړي او ګزارش زموږ سره وکړي چې لکه دونه زیاتې او ظلم دې نه کوي ځان حکومت ته جی قدرمندو کتونکو دا وخت بل یو ملګری را سره ولاړ دی ګورو ملګري دا راته وایي چې بیل به څونه راغلی او څنګه راغلی بیل را پسې اتېره پیره 10,000 راغلی دی پیره 6,000 راغلی دی او ملګري موږ به دا د کم ځای نه ډکوو موږ سره دومره پیسې نشته دی چې دیاړۍ له لاړ شو 600 روپۍ دیاړۍ په پټي کې راکوي او هغې نه وغیره زموږ چیني راوړو غوړي راوړو کوړه راوړو کم یو شی راوړو نن سبا د صابون اچک هم کم حد ته رسېدلي ده هر یو شی ګران شوی دی تیلو ماچس په هغه کې هم غرض دی هغه هم ګران کړی ده هر یو شی ګران کړی دی موږ به کم یو شی راوړو کور ته او کم یو شی به کور کې دا کوو تاسو یې دیاړي مار دیاړي هغه ده خو مطلب هر یو څیز په بره باندې روان بالکل بر روان دی د دیاړي مار دیاړي نه خیږي په دې کې نه د حکمران څه دغه شته چې دا وخیږو نه د بل څه دغه شته ګراني دی راوستی خو چې نور څه دیاړی هم خطی دې ملک په دې غریبانانو باندې هم لږ رحم کولی هغه د وخته وخته ګراني روانه ده او په غریبانانو باندې رحم نه کوي دوی په خپله سیګانو ته پراته دي خو د غریب غم نه دی ورسره د غریب وایي خدای دې وسیځي دلته دې خدای مړ کړي که په پټي کې ګرمۍ خولو ته په دغو کې ډوبې لګیا وي وړه باندې ډېرو خلکو ته راټه ټیکو شو په ګرمۍ د لاسه مړه شو ډېرو خلکو خودکشۍ وکړې خو داسې د حکمران رانلې ټول هغه ظالمان راغلي دي چې ته پکې رحمدله حکمران رانلې چې په دې غریبانانو رحم کړی وی او د دې سره تعاون کړی وی او د دې سره لږ د الله ته
توجه کړی وای او د دې خلکو سره مینه محبت کړی په دې مسلمانانو رحم کړی وای په هر ملک ارزانی دا نن په افغانستان باندې څومره بد حالات راغلي باقي نن سبا ارزانی ده او دلته په پاکستان کې دومره ډیره غټه ګرانی ده په بل ملک انډیا وګوره په هغه کې هر ملکی دومره ارزانی ده هوار یو شی ارزان دی په پاکستان کې هر شی په بر روان دی چې دوی د ارزانی دغه وکي چې موږ د 10 روپۍ دا شی ارزانو نو 50 روپۍ بیا ګرانې زر تاسو ته له چوټیا تا بس بل راغلی کو نه پیله بدنه راغله ته پیله پلادي ته یو خبره دوما نن د باه یو خان له تو نواب له تو خالد له په حتی په پیلونه تیات راغلي ټول پیلتا هله ټول پیلتا هله پتا یو پته مې ته تندې تا پیلا خلو تا پته تو مونږ حالت مونږ عوام باندې مونږ حالت اته پته پته لیالو مونږ تعالی یو تلولو ونه توې دې نن جالي په پیلا ته ودا اته ټماټر لاول مټو پیاز لاول مټو الو تعالی لاول تلوله بدل علم تبدل والم تتايو خبلتو ما في خبتو تل پمل پد پلونه تیات لاله ته تل پمل په هاتو پد پلونه تیات لاله تا ول لاله تا تمن تيو پمات لتا تيو پمات ټوټو جب هايو ته اتانه نن پلنه تعالی مت اوټمات نو او اوټمات نه تل یو خب تل ټماټونو باندې حمله دي تل په وټو په ټولو باندې حمله دي تل په نټو تل ټولو باندې حمله دي تل تمام ټملول اته پټي اته تبادي اته تپوش نتا تحلیب تل تپوش نتا تاوام تپوش نتا نن په بنده وتلولوا نن په بنده وتلولوا ما به مايته تلول نن د پټینا د لوپای لاله نن به تلول پټینا د لوپای لاله متتا ویله ته بتاله یو تلو محمد جالو والا متوالا طالب مقتولي وته متوالا تای پایوا بچلا خله پایوا او تا وته مولا تما حملو تبا پول په من ولا وین الله قدرمندو کتونکو هغه حکمرانان په هغه حیوانونو کې چې ناس یقین وکړه درد دل خلق دی زما سره لفظونه ختم شي سره په درد کوي چې عام رو خلق خو پرې دا چې د ته ګور یقین وکړه سره وسه درد کوي دا یو خبره قسم بالله په سره باندې لګي خو مړ احساس ته چا سره د خار نه پورسان دی زه خدای چې تاسو په مزو کې خو یو خبر ورته کومه سبب بیا هم دی عوام لره روان دي دی عوام لره روان چې وټ راکا دروازه په دروازه به ګرځي چې وټ راکا مړ تاسو به ډیر بیکار ګوره کو تاسو ټیسټ کوي داخله کا ټیسټ کوي وی ګوره چې څوک تاسو په دې وخت کې ولاړ دی خلکو ته چې ټیکس کله راشي د دې چمړې نه ولاړې خپل عیاشي او خپل لغه بر کم زیاته ورسېدي طالب عالم ټول ټماټر لاولا الو لاولا پیاز لاولا تتالا لاولا تلول لاولا ولی لاولا هايو ته لاولا تتم یو ته ټوټه وېدم تتم ته باټمانو لوېدم تتم ته پټول وېدم باټمانو لا تام وېلم پیسې والم تتم والم تتپلې والم پیسې والا وتم اولاد ولا والم تتول والم ايو ته خو ته تیار دي کتونکو یقین وکمنګا چې کوم خبرې کو هر سړی دومره چې راسپړې نو خبر ځان له یو دیوان دی इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।